بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن جمعه المبارک 28 د جون کال 2015 ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو معلومه ده چې د ایران او د اسرائیل او د امریکای ترمنځ د کوم اوربند چې وشو په د باندې موږ بحث کړو چې دا تکتیکی اوربند دی او ممکن چې دوی بیرته ځان تسلیحات او دغه خپل برابر کی او په ایران باندې دوباره حمله وشي. چون دا موضوع اوس په یو ابهام کې قرار لري او خطر د جنگ نهایتا زیات دی، نو په دې اساس باندې پښتنې ډیر زیات ماته دا راځي کیږي چې فاطمی صاحب آیا دوباره جنگ به وشي که ونشي. بل راته دا سوال راځي کیږي چې تا خو ویلو چې دریم نړیوال جنگ کیږي او دا خو ونه شو او تا په خو ویل چې نه کیږي، دا ځلې تا ویل چې کیږي. په ضمن کې ځینې نور مسایل هم دي چې د دې سره ربط لري. په دې موضوع باندې نن غواړم بحث وکم. مخکې له دې نه چې د ممکنه جنگ ته دوباره لاړ شم، په دې باندې دا لږ وضاحت وکم چې ما کوم لفظ چې استعمال کړی وو یا دی که چېرته امریکا جنگ ته داخله شي او په ایران باندې هغه رقم یعنی په حساب جنگ شروع شي، نو نور ممالک هم را داخليږي او دریم نړیوال شروع کیږي. تاسو وکتل چې امریکا راغله صرف درې مرکزو باندې حمله وکړه او په مجرد د وټلو سره نه تنها چې د ګواښ ونه ک بلکې د میست دعوت وک او د صلح او د آتش بس اعلان وک او حتی چې کله ایران د هغه مراکز په عراق او په قطر کې وهل، امریکا عکس العمل ښکارا نه ک. نو زمونږه خبره چې په دغه د مشروطه و یعنی کانډیشنل و، تاسو زما برنامه کتلی شي چې که چېرته امریکا جنگ ته کاملا راننوځي او په ایران باندې هغسې حملې وکړي، نو د امریکا مراکزم په سیمه کې حملې لاندې راځي او د کې نور ممالک هم را داخليږي او خبره د دریم نړیوال جنگ خواته ځي. دا وسم امکانات موجود دي که امریکا دوباره د اسرائیل په کوم پلان کې کوم منصوبه کې د بند پاتې شي او جنگ ته راننوځي او هغه جنگ په هغه شدت سره شي چې د ایران د نابودۍ باعث شي، نو په هغې وخت کې روسیه، چین، کوریا شمالي او اسلامي ممالک ودرېږي، نو خود به خود خبره دریم نړیوال جنگ خواته ځي. دا د کې کوم شک نشته دی. خو چې که امریکا په خپله چون دا احساس کړله چې نه تنها دغه جنگ د په ګټه نه دی بلکې په ضرر دی او ډیر شیان یې تباه کیږي، نو تاسو وکتل چې با وجود دی چې د په مراکزو حمله وشوله، یعنی رئیس ترامپ اولین رئیس جمهور دی په تاریخ د بشر کې چې د په مرکز باندې حمله شوې ده، په عوض دی چې دغه په مقابل کې راشي عکس العمل ښکاره کړي. د ایران نه تشکري وکړله، خو زه تشکر کوم چې تا کله قطر وهه ماته د اطلاع راکړې وه. نو دا ګوري دا دغه دي. دوستان باید موضوعات چې موږ بحث کوو هغه باید په دقیق واوري، ځکه چې په هر خبره کې دغه که فرضاً جنگ نه کې د نړیوال دریم دغه دلایل ما ویلي دي چې په دغه دلیل باندې ما فکر کوم چې نه کیږي او چې اوس وایم چې کیږي په دغه دلیل او دا خطر ختم شوی نه دی، ځکه چې اسرائیل لګیا دی د د لپاره لارې لټي چې څنګه امریکا باید دننه نشي، ځکه اسرائیل ډیر کلکه ضربه لیدلې ده، کاملا د خپونه را پرځېدلی دی. ډېر د اسرائیل ته پلوي دي، ډېر د موساد غړي دي چې په نړۍ کې لګیا دي، په میډیاګانو کې خبرې کوي او هغې دا تبلیغات کوي چې ایران اسرائیل نه دی ولی او ایران خراب شوی دی. ایران دومره نه دی خراب شوی څومره چې اسرائیل خراب شوی دی. اسرائیل تر خپونه لوېدلی دی. همدې لپاره امریکا د نجات لپاره راغله او د جنګ نه ویسته او دا یو تکتیکي عقب نشیني دوی وکړله او د همدې بابت نه تاسو وکتل چې د څو ورځې کې دوی ته 18 تیاري نور تجهیزات او د مهمات ایران ته راورسول شول، ځکه چې د اسرائیل ډیر شیان ختمو. د ده لپاره امریکا راغله د دوی ته نجات ورکړه. اوس په امریکا کې یو دغه پلان جوړ شوی و چې د امریکا په یو لوی کوم دغې باندې حمله وشي او هغه داسې ښکاره شي دا ایران کړې ده او امریکا په ایران باندې دوباره حمله وکړي او چې کله امریکا جنگ ته راننوځي، اسرائیل
به شاته شي او امریکا به په جنگ کې ونخلي او کله چې امریکا او اسرائیل جنگ کې ونختل او جنگ طویل شو نو تاسو معلومه ده جرمني فرانسه انګلستان هم راځي چې هغه راغلل بیا د سیمې ممالک هم راځي نو خود به خود د جنگ اورته لمن وهل کیږي او دا ساحه د جنگ په لمن کې لویږي خوشبختانه چې ایران دغه پلان نه په ذریعه یو بل مملکت مطلع شو دغه نه ایران ته اطلاع ورکړه چې داسې یو کار روان دی یهودان دا کار کوي او د بیا ایرانیانو دا مسله د امریکایانو سره شریکه کړله چې ستا خپله په مملکت کې د داسې یو پلاټ روان دی او کیدای شي ستا دننه داسې یو لویه تخریبکاري وشي چې هغې باندې به د ایران نوم کېښودل شي او تا به دې ته مجبوره کړي چې موږ سره په جنګ کې ونښلي او هغه افشا شوله او هغه پلان چې دی ناکام کړلی شو دویم پلان د اسرائیل په عراق کې دغه شو افشا شو چې هغه هم ایران سره د عراقیانو په ذریعه دغه شو شریک شو او هغه دا و چې اسرائیلیانو د داسې د ډرون تیارې پهبادونه تیار کړي چې په هغې باندې د ایران بیرغ هغه نشانونه د ایران چې په د هغې خپل په پهبادونه دي په هماغه ډیزاین یې جوړ کړي او دی غوښتل چې په د امریکې په اډه باندې چې په عراق کې ده دوی حمله وکړي او دا ښکاره کړي چې ایران د امریکې په اډه باندې حمله وکړله او د دې فرضاً هغه ځایونه چې چېرته یې دی سرقمندان اعلی او دی د دې پهباد به په هغې په کور باندې ورتله هغه به یې وهه او دا به امریکا یې دې ته مجبوروله چې عکس العمل ښکاره کړي دا هم افشا شو او دغې ته اطلاع ورکړل شوله امریکې ته چې دلته هم یو پلاټ داسې روان دی او ایران د ده تر شا باندې نه دی درېیمه خبره چې افشا شوې ده هغه دا ده چې په ایران کې چې دغه تاسو تیرو یو کال کې 2 کالو کې کتل چې کله به یو ځینه به د ښځې سر اواز را اوچت شو چېرته به خپل لباس ویسته ښځې لوڅه به شوله یا به بربنډه به ودرېدله یا به تاسو کتل چې ټیکري به لرې کېدل او د ده کلیپونه به جوړېدل چې ایران کې خلک حجاب نه غواړي او د حجاب قیام را روان دی او خلک به ودرېږي او دا شی دوی نه غواړي یا یو بل حرکت تاسو کتلی و چې ځوانان یې تیار کړي و چې چېرته به اخوند یا ملا به روانو په لاره کې سر باندې به خولۍ ورته وواله خپله به یې منډه کړه د دې نه به کلیپ جوړ کړه دا به یې سوشل میډیا کې واچو چې د خلکو تنفر اوس دا افشا شوې ده چې دغه کار هم اسرائیل په دغه کې شروع کړی و په افغانستان کې او د ده وبخښئ په ایران کې شروع کړی او د دې لپاره پیسې ورکولې او دا کار د هغوی پلانو چې په ایران کې تنفر او دا دغه کې تشنج جوړ کړي او ایران په بهر کې داسې ښکاره کړي چې هلته کار روان دی عین حال کې په افغانستان کې هم چنان که تاسو کتل چې دا د 15 تنه 6 تنه ښځې هلته دې خواته د خپل د قضیو د جوړولو لپاره بینرونه به یې جګول چې اکثرا گرفتار شول او اقرار یې وکړ دا هم د غربي نړۍ د یهودانو او د امریکایانو د موساد پلانونه چې دلته کول او د ده بابت کې د افغانستان انټرنیشنل ایران انټرنیشنل عامو تلویزیون او همداسې د دوی لابیګرانو دته به لمن وهله چې دا د په افغانستان کې ښځې لګیا دي قیام کوي او د ښځو حقوقو مسله د پایماله شوې ده نو راځئ دلته وګورئ چې ښځو سره کومه رویه کېږي 2-3 ښځې به وي بینرونه به یې نیولي دغه ښځو به د موساد نه دوی ته پیسې ورکول کېدلې د اسرائیل او د امریکا نه دوی ته پیسې ورکول کېد فلهذا دغه پلان هم په افغانستان کې او هم په ایران کې او ورته چینلونه بیرون او ایران انټرنیشنل افغانستان انټرنیشنل جوړ کړي دي چې الته تاسو معلومه ده چې د اکثرا چې موږ دننه اطلاع لرو مرتدین او ملحدین دي چې هغې نه مونځ کوي نه روژه نیسي یعنې په عقاید اسلامي چې د ایران او د افغانستان مسلمان ملت په هغې عقیده دي او دوی د هغې ملت استازیتوب نشي کولی د دغسې کسانو په ذریعه باندې دغه پلانونه او پروګرامونه په دغه چینلونو کې تطبیقیږي چې انشاءالله د ده لپاره کار روان دی او د دې شي به مخنیوی کیږي او دا شی به ماتیږي بله خبره د امریکا سره د خبرو اترو مسله ده چې عراقچي دغه کړی دی چې پارلمان د اعلان فیصله کړې ده موږ به د IAEA سره نور بحث او دغه نه کوو او IAEA نور اجازه نه لري چې راشي دا خبره د بحث نه خارجه ده مګر هم د خبرو لپاره هر زمان او موقع شته دی د لپاره امریکا باید اعتماد سازي وکړي ځکه چې امریکا خپل اعتماد مات کړی دی د مذاکراتو په وخت کې په ایران حمله وشوله د 2 هفتو واده وشوله په 48 ساعتو کې حمله وشوله مګر هم یورانیم او غنا چې دا به نه متوقف کیږي دا به ادامه پیدا کوي
او ایران دا کوي. او پوتین دا خبره وکړه چې د ایران د غناسازۍ او مراکزو ته کوم صدمه نه ده رسېدلې او هغه به خپل کار بیرته شروع کوي او کوم مرکز چې د دوی لاس کې بوشهر د دوی لاس کې دی هلته د یو ریاکټر په یوه د 2 ریاکټرونه نور شروع کړي دي او هغه ریاکټرونه چې پخوا ریاکټر چې د جرمنانو په ذریعه جوړېده او جرمنان به ایرانیانو ویستل، روسان هلته راغلل، په حدود د 200 مشاورین د روسیې هلته کار کوي او دا غناسازي روانه ده، متوقف شوې نه ده. او پوتین دا هم ویلې چې هغه مراکز چې په امریکا بمبارد کړي دي هغه ته هم ډیره صدمه نه ده رسېدلې. بناً ایران کې ممکنه ده چې خپل د غناسازۍ کار بیرته دوباره شروع کړي په نهایي سرعت سره. او دا پارلمان هم دا ویلې چې د پخواني د هغې نه کار نه به زموږ کار دا ځلې جدي او تیز وي. مګر هم په عین حال کې د ټرمپ دا خبره کړې که ایران یورانیم او غنا دوباره شروع کړه ممکن چې موږ حمله وکړو او د دې لپاره اسرائیل په ده خوشحاله دی که چېرته امریکا حمله وکړي د هغې نه مخکې به د ده ته اشاره ورکړي او دا به په ایران باندې دوباره حمله وکړي. تر اوسه پورې هم څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د جنګ سیوري لا خپاره دي او پرون هم د اسرائیلو 18 پهبادونه یعنی درون تیارې په ایران باندې راغلي وي او د هغه مدرن ترینې درون تیارې وي په نامه د هرون چې د هر یو قیمت 10 تر 40 میلیونه ډالر دی او دا 18 والا درونه د ایران د نزاجان په منطقې په غربي ساحه کې د مجید میزایل په نامه باندې د دفاع هوایي میزایل دی، په دې باندې ایرانیانو 18 د دې نسکوري کړي دي او لوی تاوان دوی ته اړولی دی. د معنا دا ده چې اسرائیل باوجود دی چې د صلح دې خبرې روانې دي او د اوربن مسله ده دوی لګیا دي حملې کوي او دا حملې روانې دي او په عین حال کې تاسو دا خبره ما وکړه چې 18 طیارې تجهیزات ایران ته راستول شوي دي، یعنی 18 طیارې تجهیزات اسرائیل ته استول شوي دي او اسرائیل په حساب دوباره آمادګي نیسي چې په خپو ودرېږي او د بل حملې لپاره آماده وسی. نو دلته د صلح مسله کم ښکاري او د جنگ مسله زیاته ښکاري باوجود دې چې خپله ټرمپ یعنې ده ته تمایل نه لري او څنګه چې ما پخوا هم ویلي چې د ایران باندې حملې ته امریکا تمایل دومره نه لري، غواړي چې فشار په ایران باندې وسی او هماغه چې ما تاسو پخوا هم ویلي چې اسرائیل به حمله کوي او دوی به د هغې موقع نه استفاده کوي، هماغه پالیسي تر اوسه هم روانه ده. مګر هم رهبر د روحاني د ایران پرون راغی او خپل په بیانیه کې د فتح مبین اعلان وکړ چې زموږ لویه کامیابي ترلاسه کړې ده. امریکا او اسرائیل چې کوم پلانونه درلودل چې خلک به قیام وکړي او نظام به تغییر وخوري او یورانیم او مراکز به د اتومي مراکز به کاملا د په ټول پلانونو کې ناکام شوي دي، ملت تقسیم نشو بلکې متحد شو او د دې مبارکي ملت ایران ته ورکړه او د کامیابی مبارکي ورکړه چې ایران دومره صدمه نه ده لیدلې چې څومره صدمه اسرائیل لیدلې ده او اسرائیل په خپو درېدو لپاره کم از کم 15 تر 10 کالو نور ته ضرورت لري. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بلې برنامې پورې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.